ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د بدن دایمي مسئولیت یا معافیت او دوره‌ای واکسینونه څه شی دي او د بدن په دایمي مسئولیت کې کوم نقش لوبولی شي؟ د بدن دایمي مسئولیت چې په انګلیسي کې ورته ایمیونیټي وایي دا په طب کې هغه پیژندل شوی توری دی چې په بدن کې د دفاعي توان په لرلو سره د عفونتونو او میکروبونو یا د میکروبونو د عواملو په وړاندې د بدن څخه ساتنه او دفاع کوي او همدارنګه د وجود د مختلفو ناروغیو څخه مخنیوی کوي. دې ته ورته دوره‌ای واکسینونه هغه واکسینونه دي چې د عمر په ځانګړو وختونو او مرحلو کې د روغتیا پالنې ادارې لخوا سپارښتنه کیږي ترڅو د وژونکو او خپریدونکو ناروغیو مخنیوی وکړي. دغه واکسینونه د لویانو او ماشومانو د معافیت سیستم قوي کوي او د اوږدمهاله ناروغیو پر وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. د انسان روغتیا د ژوند تر ټولو مهمه شتمني ده چې د هغې د خوندي کولو لپاره بېلابېلې لارې شتون لري. دوره‌ای واکسینونه د عامو ناروغیو پر وړاندې دایمي مسئولیت لپاره تر ټولو مؤثره او خوندي طریقه ده. واکسینونه د ناروغیو مخنیوی کوي، د خلکو ژوند ژغوري او د ټولنیزې روغتیا په ښه والي کې بنسټیز رول لوبوي. که چیرته د دایمي مسئولیت لپاره یو خاص تعریف ولرو نو هغه تعریف به څه وي؟ دایمي مسئولیت هغه حالت ته ویل کیږي چې د واکسین اخیستلو وروسته بدن د یوه ځانګړي وایروس یا بکتریا پر وړاندې اوږدمهاله یا ټول عمر لپاره مقاومت پیدا کوي. دایمي مسئولیت یوازې د ځینو واکسینونو په مرسته ترلاسه کیږي لکه د پولیو او شري واکسینونه. دایمي مسئولیت د ټولنې په کچه د ناروغیو خپرېدو مخنیوي لپاره ډیر اړین دی. کله چې د خلکو یوه لویه برخه واکسین شي نو هغه ناروغي په ټولنه کې له منځه ځي. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه کې درته زه ذبیح الله وصال ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو، د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه مو د بدن دایمي مسئولیت معافیت او دوره‌ای واکسینونو ته ځانګړې کړې ده چې د همدې موضوع په تړاو سره ډاکټر صاحب خیال محمد شفیق په خپرونه کې میلمه دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه ومنله او په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ټولو نه مننه کوم د تاسو او د ټولو تخنیکي همکارانو او د تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي د یو څو شېبې چې زه تاسو سره یم هغه څه حق چې د تاسو د اوریدونکو لیدونکو په باندې د هغه ادا کړو. ډېره زیاته مننه. که پیل دې پوښتنې وکړو چې د بدن دایمي مسئولیت یا معافیت څه شی دی؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده او عامه پوښتنه ده او دا چې زموږ خلک باید په دې باندې پوه شي چې د انسان د بدن مسئولیت یا معافیت یا هغه قوت چې د بدن نه محافظت کوي په دې باندې باید خلک پوه شي. او په دا په ساده ټکو کې زه وایم چې د انسان بدن د یوه مملکت حیثیت لري د یو شخص دپاره. څرنګه چې په یوه مملکت کې د مملکت د ساتنې دپاره دفاعي قواو ته ضرورت دی او هغه ثلاثه قواوې دي چې وزارت دفاع دی، وزارت داخله دی او استخبارات دي. او د دې یوه مملکت د ټولو مسائل و محافظت د دوی په غاړه دی. د انسان بدن همداسې په همدې ترتیب باندې مختلف ارګانونه او مختلف سیستمونه د انسان په بدن کې موجود دي چې دغه بدنونه د خارجي محیط سره یا د چاپیریال سره د مختلفو عواملو او میکروبونو او ویروسونو سره مخامخ کیږي. د دې لپاره لازمه ده چې یعنی دغه دښمنان دي چې د انسان د بدن لپاره په محیط کې موجود دي. نو د دې لپاره لازمه ده لکه څنګه چې په مملکت کې دفاعي قواو ته ضرورت انسان په بدن کې همدغسې دفاعي قواوې شتون لري. الله جل شانه د انسان په فطرت او طبیعت کې پیدا کړي دي. خو کله کله داسې کېږي چې د انسان بدن ضعیف شي او دغه ضعف د دې باعث کېږي چې هغه دفاعي قواوې په ښه طریقه باندې کار ونه شي کړی
او کله چې میکروبونه یا ویروسونه د انسان بدن ته داخل شي هغه مریضي رامنځته کوي، لکه چې موږ وینو لکه زکامونه دي یا مثلا سینه او بغل دی چې د عام شي دي پر خلکو ورسره بلدیت لري، یا مثلا د ګردو تکلیفونه دي یا نور دا ټول د میکروبونو په واسطه رامنځته کیږي. دا په هغه صورت کې چې د انسان هغه دفاعي سیستم په هغه طریقه باندې چې لازم دی دفاع ونه شي کړی د میکروبو په مقابل کې. نو دلته لازمه ده چې موږ د دایمي مسؤلیت لپاره بیا یو څه نور توکو ته خارجي چې هغه د انسانانو په لاس باندې تهیه شوي دي هغې ته موږ واکسین وایي، هغه ورته تطبیق کیږي تر څو چې د هغوی دفاعي قوه لوړه شي او د دغه میکروبونو مقابل کې دغه نه دفاع وکړي. څومره مهم دي چې باید ترسره شي؟ دا د انسان لپاره لکه د خوړو په شان مهم دي که انسان خواړه ونه خوري نو خو مري، که انسان اوبه ونه څښي خو مري، له خپل ژوند د لاسه ورکوي. یا حد اقل د څو وخت لپاره که چیرې داسې بې خوړو بې اوبو پاتې شي هغه ضعیف کېږي او داسې حال ته رسېږي. موږ په ویډیوګانو کې بعضې ماشومان ویني چې یو پوست او هډوکي سره پاتې شوي او هغه د غذا د نشتوالي له کبله او بالاخره امیون سیستم یا هغه د دفاعي سیستم هم له منځه تللی دی او دوی د دغه حالات سره مخامخ شوي دي چې موږ هم ورسره مخامخ کېدای شو. نو دلته د اهمیت د دفاعي سیستم د تقویه لپاره د واکسینو په واسطه باندې دا تقریبا د تغذیه او د موږ د اوبو د اشکالو سره مساوي ارزښت لري. د رابطه د دایمي مسئولیت او موقتی مسئولیت یا معافیت ترمنځ توپیر څه دی؟ په دې کې یو خو دا دی چې د انسان په بدن کې دایمي مسئولیت شته دی، طبیعي ډول ما چې مخکې تاسو عرض وکړه، او هغه د انسان په وینه کې دغه سپین کرویات چې موږ ورته وایي د سپینه وینه یا سپین کرویات په دې کې دفاعي سیستم موجود دی او هر کله چې میکروب د بیرون د انسان بدن کې مداخله کوي د هر طریقه کوي، که د تنفس د خانه وي، که د سترګو د لارې وي، که د پوست د لارې وي، د هرې خانه چې داخل شي هغه دفاعي قوت عیاریږي فعالیږي او ځي په هغه ساحه کې مداخله کوي تر څو د میکروب مخه ونیسي. کله کله داسې کېږي لکه موږ چې ورته اشاره وکړله د تغذیې نامناسب والی دی، د انسان محیطي شرایط دي، د انسان خپله خصوصا په ماشومانو کې د بېاشتهایي موجودیت دا شان ټول د دې عامل کېږي چې هغه دفاعي سیستم ضعیف شي. نو لازمه ده چې موږ بیا د بیرون نه چې د واکسین په واسطه باندې طبیعي سیستم یا دفاعي سیستم تقویه کیږي هغه ورته تطبیق کړو تر څو چې د هغو عمده شته امراضو یا ناروغیو چې په محیط کې د موږ موجودې دي او هغه ساری دي یو انسان نه بل انسان ته حتی د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي د هغې د مخنیوي لپاره او د دفاع لپاره دغه دفاعي سیستم تقویه شي. ډاکټر صاحب مخکې ما اورېدونکو ته ځینې معلومات ورکړل د دورهیي واکسینونو په اړه، که تاسو راته ووایئ دورهیي واکسین څه شی دی او بدن مسؤلیت لپاره څومره مؤثر دی؟ دورهیي واکسینونه خو په افغانستان کې د موږ په سیستم د عامه روغتیا وزارت په سیستم کې 10 واکسینه موږ لرو چې البته 11 واکسینه دي د 10 مریضیو لپاره کارېږي چې د پولیو 2 نوع واکسین موږ لرو چې یو یې د څاڅکو په واسطه باندې هغه کېږي تطبیق کېږي او بل یې د پیچکارۍ په واسطه یا زرقي دی چې هغه بیا 11 جوړوي او دا 10 مریضۍ چې زموږ په ټولنه کې موجودې دي او ډېرې وژونکې یا معلول کوونکې ناروغۍ دي د هغې لپاره زموږ په سیستم کې دغه د واکسینونه شته دي چې هغه په روغتیایي مراکزو کې په ټول افغانستان کې په 4 ولایت خصوصا زموږ په ولایت کې په 106 روغتیایي مراکزو کې چې البته یو څه مراکز کېدای شي اوس د هغو بعضو انجوګانو د قرارداد خدمتو له کبله کار معطل شوی وي، اما تقریبا په 96 روغتیایي مراکزو کې د موږ دغه واکسینونه په روټین ډول باندې د 10 مریضیو ته تطبیق کېږي او دا د تقسیم اوقات مطابق په 3 استراتیژیو کې تطبیق کیږي چې موږ واکسیناتوران لرو په هر هغه روغتیایي مرکز کې او دغه روغتیایي مرکز کې یوه زنانه ده چې هغه په خپل کلینیک کې دایمي د میندو ماشومانو لپاره واکسین تطبیق کوي او یو نارینه واکسیناتور دی چې هغه بیا سر د دې چې دلته واکسین تطبیق کیږي په روغتیایي مراکزو کې هغه به ځي ساحې ته او هغه غیر حاضر ناروغان ماشومان چې دوی د واکسین یو دوره پوره شوې ده د دومره دوره وخت دی هغې ته مراجعه نه ده کړې نو دوی به پسې ځي کورو ته دغه ادرس او ټول مکمل نښانې شته ده او دی به ځي هلته هغه ماشوم به پیدا کوي هغې ته به واکسین رسوي. د دې نه معلومه شوه چې دورهیي واکسینونه د انسان په ژوند کې خصوصا په اوسنیو شرایطو کې چې محیطي شرایط هم مناسب نه دي، چاپیریال ککړ دی
او دلته خصوصا په افغانستان کې د 15 کال چې کومه ناورین د جنگونو تیر شوی دي مختلف سلاګان استعمال شوی دي او دغه سلاګان په واسطه باندې زموږ چاپیریال هم ککړ شوی دي او به هم ککړ شوی دي حتی خواړه سابه میوه او دا شان ټول د سلاو د زهرجنو موادو په واسطه باندې ککړ شوی دي نو خبره ده چې مو مایند خويندې پلارونه دا ټول د ته متوجي وي چې خپل ماشومان په وخت سره په هغه وخت سره چې د وزارت صحت عامه له خوا ورته تعین شوی دی او دوی ته په کلینیکونو کې د عامه پوهاوی هم ورکول کیږي مایند باید خصوصا کوشش وکړي چې هم دوی هم ماشومان په خپل وخت واکسین ته مراجعه وکړي او دغه واکسین واخلي ترڅو دایمي معافیت ترلاسه کړي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. ځینې اوریدونکو له موږ سره په همدې اړه پوښتنې شریکې کړې دي ورڅو د هغوی پوښتنې هم راځي. سلامونه تاسو ته او تاسو مېلمه ته. له مېلمه څخه مې پوښتنه دا ده کوم عمرونه یا مرحلې د واکسین لپاره تر ټولو مهمې ګڼل کیږي؟ د واک ټلویزیون درنو لیدونکو تاسو سره د یوه اوریدونکي پوښتنه واورېده. ډاکټر صاحب یوه اوریدونکي موږ ته پوښتنه راستولې وه. د هغه پوښتنه په دې ډول ده چې کوم عمرونه یا مرحلې د واکسین لپاره تر ټولو مهمې ګڼل کیږي؟ مهمه خبره دا ده دغه ورور په جواب کې باید ووایي چې تاسو دې ته متوجه اوسئ چې بهترین وخت د انسان د دفاعي سیستم د تقویه لپاره د ماشومتوب وخت دی. هغه هم د یو کال نه ټیټ خو په ټوله کې د 15 کالونو ټیټ ماشومان باید هغه واکسینونه چې ورته ضرور دی د وزارت د خوا نه د هغې لپاره پالیسي جوړه شوې ده باید موږ تطبیق کړو. نو دغه واکسینونه په ماشومتوب کې چې د تولد د مرحلې نه په هغه اولو ساعتونو کې شروع کیږي تر یو کلنۍ پورې ده باید تطبیق شي. یوازې یو واکسین چې هغه د شری واکسین دی دوهمه مرحله یا بوستر دوز ورته وایي یا تقویتي دوز په 18مه میاشت کې تطبیق کیږي چې د هغې سره د شری واکسین مکمله د دایمي معافیت رامنځته کولی شي. آیا دغه ټول واکسینونه د بدن لپاره دایمي معافیت رامنځته کوي؟ بله یو خو دا ښه سوال دی په ځکه په دې باندې زموږ وطنوال هم باید پوه شي چې هر واکسین خپل طبیعت او خپل مراحل د تطبیق لري. مثلا که موږ تاسو وګورو د تتانوس واکسین چې د میندو لپاره هغه که حامله دي که غیر حامله دي د 15 کلونو تر 9 کلونو پورې د تطبیق کیږي. په دې مرحله کې دا 15 دورې دي. ولې 15 دورې دي؟ په دې خاطر باندې چې هر واکسین د خپل طبیعي خاصیت او خصلت په واسطه باندې چې اول دوز مثلا 15% مثال وایم نه دقیق نه دي د ارقام. مثلا یو اول دوز 15%، دوم دوز 10%، دریم دوز مثال او یا 80% او څلورم پنځم دوز ممکن 100% د معافیت تکمیل کا او دا بیا دایمي کیږي. او کچیر موږ داس وګورو چې بعض واکسینونه په اول تطبیق سره دوی دایمي معافیت رامنځته کوي. مثلا د بي سي جي یا د توبرکلوز واکسین په اوله مرحله کې چې کله ماشوم وزېږید په اولو 6 ساعتونو کې باید تر 4 ساعتونو حتی بیا تر 2 هفتې کېدای شي، خو اول مرحله دا ډیر مهم دي چې په مغه شفاخانه یا کلینیک کې ورته تطبیق شي. د بي سي جي واکسین په نامه دی د توبرکلوز لپاره هم دغه یو دوزي دایمي معافیت د رامنځته کولای شي چې د بیا د میکروب د توبرکلوز د میکروب سره مخامخ شي نو دا به ان شاء الله مسؤل وي. ډیر مننه ډاکټر صاحب. رو بشي دي پوښتنې ته چې کوم ډول ناروغي شته چې دایمي واکسین ورته اړین دي؟ ما مخکې عرض وکړ چې لس ناروغۍ چې ساري ناروغۍ دي په ټولنه کې او دا ډېرې وژونکې او معلول کوونکې ناروغۍ دي. مثلا زه به د دغه وژونکې او هغه په ارتباط تاسو ته وایم چې خلک هم پرې پوه شي. وژونکې په دې معنا دي که مثلا میزل یا د شری تداوي نشي یا واکسین نشي ورته، دا کېدای شي دغه ماشوم د مړینې سبب شي چې ډېر مړینې هم رامنځته کړي دي. دا اوس موږ ارقام لرو د افغانستان په کچه هم لرو او د ټول د ساحې منطقې په کچه هم لرو او د نړۍ په کچه هم لرو. واقعیات راپور کیږي په خبرونو کې راځي چې د دغه شری په واسطه باندې ماشوم له منځه ولاړ. دا په هغه صورت کې دی چې د واکسین نه وي شوی. ډېر احتمال دی شته دی چې د ماشوم معافیتي سیستم یا د مور پلار بې پروایي د دې باعث شي چې دغه ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا یوه مسله شوه. دوهم معلولیت کله رامنځته کیږي؟ معلولیت داسې وخت کې رامنځته کیږي که چیرې ماشوم ته واکسین ورنه کړل شي. مثلا په پولیو کې ماشومان معمولا فلج کیږي، ښکته برخه یا اطراف یا چې موږ پښې ورته وایو او تاسو لیدلی دي او خلکو به هم لیدلی وي په خپلو منطقو کې چې هغه ماشومان چې د دې مرض په واسطه باندې تر حملې لاندې راغلي دي دوی دغه خپل اعضا چې هغه خصوصا پښې دي، بعضې وخت لاسونه هم دي، بعضې وخت نور اندامونه ورسره یا فلج شي یا معلول شي. معلول هغه څه ته وایي چې هر عضو د انسان د بدن هغه خپله وظیفه
نارمل وظیفه له لاسه ورکړو دې ته معلول وایي هغه خپله وظیفه نشي اجرا کولی. که تاسو لیدلی وي د پولیو وهلي ماشومان هغوی هم کله چې په لاره باندې ځي یا د لکڼو په واسطه باندې یا د ویلچر یا د نورو همکارو وسیلو په واسطه باندې حرکت کوي چې دغه اعضای فلج کیږي، نو دا یو معلولیت شو. نو د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایي چې دایمي مسؤلیت د انسان د ژوندانه دپاره د ماشومتوب په دوره کې د حیاتي حیثیت لري. که چیرې موږ ترسره نه کړو د دغسې عواقبو سره مخامخ کیدای شو چې یا به مړینه وي او یا به معلولیت وي دایمي. دغه ناروغۍ چې تاسو یادونه وکړه ډاکټر صاحب بې له واکسینو هم مهار کیدای شي او که نه ځکه نشي مهار کېدلی چې معمولا دغه ناروغۍ چې کله انسان بدن ته داخلي شي او هغه قوي کامل او پوره مناسب معافیت موجود نه وي، نو په دغه انسانانو کې د همدغه دوو لارو باعث کېدای شي چې د مرګ لاره ده یو د معلولیت ده. نو ښه خبره دا ده چې د دغې لسو مرضونو دپاره دا دوه خصلت لري یا دوه مواصفات لري. یو صفت یې دا دی چې دوی کله د هوا نه د مستقیم تماس نه او د نورې خوا نه انسان ته انتقالیږي. یو خود انسان کله چې واخیست دغه سره کورنۍ هم په جنجال کې ده، کېدای شي چې دوی ځانونه ونه ساتي د دغه مرض نه متاثره شي او بیا ټولنې ته هم ضرر دی. مثلا که تاسو د پولیو په نظر کې یا د ګوزڼ په نظر کې مو ونیسو، د ګوزڼ میکروب کله چې ماشوم په دغه مرض باندې اخته شي دغه په مواد غایطه کې اطراح کېږي، محیط ته ځي او که چیرې محیط داسې خلاص محیط او ټولنه او داسې چاپېریال وي لکه د موږ تاسو چې بسته نه وي لکه د نور دنیا کې چې هلته تشنابونه او هر څه مسؤون دي محفوظ دي، هسې نه دي. د موږ خو په ازاده هوا کې دا شیان تیت و پرک کېږي، د باد او هوا په واسطه باندې انتقالیږي، په خوړو کې په اوبو کې په دې کې انتقالیږي نور انسانانو ته. کله چې انسانانو ته انتقال شول هغه په مرض ور نور ماشومان ورسره اخته کېږي او دغه ماشومان چې اخته شول بیا نو دغې هم دغه مسیر دی چې یا به مري او یا به هم معلول کېږي. نو لازمه ده چې موږ واکسینونه دغې لسې ناروغیو ته وکړو. که دا ورته ونه کړو نو د دغه دوو پایلو سره موږ مخامخ کېږو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. بیا هم ورته یوه بله پوښتنه هم د اورېدونکو رااخلو. زمونږ پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې د واکسین نه ورکولو تاوانونه څه شی دي، نو د دې په هکله موږ ته لږ وضاحت راکړي. مننه، خیر اوسي. درنو لیدونکو تاسې را سره پوښتنه واورېده. ډاکټر صاحب اورېدونکي بل هم موږ ته پوښتنه راستولې وه. د هغه پوښتنه په دې ډول ده چې د واکسین نه ورکولو احتمالي پایلې څه دي؟ واکسین ورکولو که تاسو ما د مخکینی جواب ته د مو د ملګري دغه چې سوال یې کړی دی د پروګرام اورېدلی وي، کېدای شي جواب یې هم ترلاسه کړی وي، خو بیا هم د دې په خاطر باندې چې دوی مایوسه پاتې نه شي د سوال ته جواب ورکړل شوی وي. په هغه صورت کې که چیرې واکسین ماشوم ته نشي، دا څلور بعده لري یا څلور خواوې لري چې د دې نه متضرر کېږي. یو خو په خپله د ماشوم په مرضي باندې اخته کېږي. کله چې ماشوم مرضي واخیستله اول خو د ماشوم دپاره خطرات هغه دي چې ما مخکې درته ویلې چې یا مرګ دی او یا معلولیت دی. دوهمه پایله یې دا ده چې هغه به خپلې کورنۍ ته د دې نه انحصاري کېږي، کورنۍ ځینې اخلي، د کورنۍ چاپېریال او دا ککړ کوي او د کورنۍ اعضا په دې اخته کېږي. دریم ضرر یې یا دریم بود یا دریم خوا یې ټولنه ده چې دا ټولنې ته خپرېږي. لکه چې ما مخکې درته ویلې چې د پولیو یا د نورو امراضو چې د هوا په واسطه او د اوبو په واسطه او د خوړو په واسطه انتقالیږي، د محیط ته ځي، د محیط نه ځي انسانان نورو روغ انسانانو ته. ډاکټر صاحب که راشو دې پوښتنې ته تاسې مخکې یادونه هم وکړه، شری، پولیو، تیتانوس او تورې ټوخلې واکسینونه په بدن کې څه ډول معافیت رامنځته کوي؟ د شری واکسین خو اول به دوی ته راشي. د شری واکسین چې دی دوی ته سرخکان هم وایي او موږ په طبابت کې ورته میزل وایو. دا خو هغه عواقبو باندې بیا خبرې وکړو چې دا مریضي څنګه منځته راځي او څومره ماشومان متاثره کوي او د دې ابعاد څه دي او هغه اعراض او علائم او دې باندې به بیا وروسته خبرې وکړو. خو تاسو د سوال په ارتباط چې دغه څلورو مریضیو ته تاسو اشاره وکوله، نو شرعي چې دی مثلا موږ که چیرې ماشوم تر 9 میاشتو پورې په نور پروګرامو کې موږ دې ته اشاره کړې ده چې ماشوم معمولا البته دا پخوا داسې و چې محیط ډېر آلوده شوی دی. اوس هغه څه چې موږ پخوا د لوست نه تطبیق کېږي، پخوا موږ د 9 میاشتو تر 9 میاشتو به دغه ماشوم کله چې د مور نه پیدا شو د مور د بدن هغه معافیت د ماشوم په بدن کې و تر 9 میاشتو به شری دی نه نیوه او بیا په 9 میاشتنۍ کې د شری واکسین ورته تطبیق کېده
چې د دې نه بیا تقویتي دوز موږ په 18 میاشتنۍ کې ورته تطبیق کوو. دا یو خبره شو. بل خبره د نورو امراضو چې تاسو ته پوښتنه وکوله د هغې په ارتباط باندې چې کله موږ دوی ته د هر مرض لپاره خپل ما مخکې د اول کې په مقدمه کې ورته اشاره وکوله چې هر واکسین د خپل طبیعت پر اساس باندې خپل دوزونه لري او خپل مرحلې لري چې بعض واکسینونه دي په 3 مرحلو کې، بعض واکسینونه دي په 1 مرحله کې، بعض په 2 کې، بعض په 5 کې، یعنی ته 5 زیات نشته. او یو هم ماته چې بي سي جي توبرکلوز یو دی، شری 2 دي، تیتانوس او دا نور چې دي دا 3 مرحلې دي، او تیتانوس 5 مرحلې دي، او د نور دیفتری او دغه تا چې ورته اشاره وکوله دا بیا 3 مرحلې کې ورکول کیږي چې 1.5 میاشتنۍ کې دی، په 2.5 میاشتو کې، 3 میاشتو په دې کې 3 واري ورته ورکول کیږي. بیا دایمي مسؤلیت دی ترلاسه کوي، بیا وروسته دغه واکسینونه نه ورته کیږي. ډاکټر صاحب هغه خلک چې واکسینونه ردوي له کومو خطرونو سره مخ کیږي؟ د واکسین ردول خو معنا دا ده لکه سړی چې د خپل ژوند سره لوبې کوي. یعنی زه به د خلکو ته په ډیرو ساده الفاظو باندې دا خبره وکوم چې که یو سړی په یو ځای کې روان وي او وګوري چې ډیر تیز باران دی او دا ساحه هم داسې سیلبور ساحه ده او سیل پکې را روان دی او په دې ښه متیقن وي چې دا سیل راځي ما وړي او دی دلته اخته وي په یو کار باندې د دې ځای نه ځان نه ګوښه کوي، یعنی ځان په غم کې نه وي او دای لاسن یعنی قصدن ځان مرګ او خطر ته اچوي. نو که سیل پیراش سیل خو وړي سیل خو د سره لوبي ټوکی نه وهي کنه. واکسین عین شی دی. که واکسین څوک نه کوي ردوي معنا دا ده چې په سیل باندې ځان وړي. خپل ماشوم، خپل کورنۍ، خپل ټولنه. یوازې ماشوم نه دی، د کورنۍ هم ده. مثلا توبرکلوز به مثال درته وایم، یو نفر کولای شي چې په یو پرنجي یا په یو ټوخي باندې په یو دسترخوان باندې 20 کسان ناست په توبرکلوز اخته کړي. نو آیا دا خبره نه ده چې دای د خپل ځان او خپل کورنۍ د دغه مرض نه وساتي د یو واکسین په واسطه باندې چې هغه یو دوز واکسین د تطبیق کیږي په ماشومتوب کې د هغه په واسطه باندې هم دای هم کورنۍ مسؤل شو. دا خو یو کار وشو. دوهمه مرحله دي دغه کورنۍ خلک ځي بیرون ته باندې یو سړی دی دغه کورنۍ په دفتر کې کار کوي، یو سړی دی په بل ځای کې کار کوي، د خلکو سره مخامخ کیږي. هغه خلک کله چې د سره د مواجه کیږي په مستقیم ډول او دای ټخای او د کوي او خپل ځان نه ساتي، محافظت خپل ځان نه کوي، نو هغه خلک هم په دغه کړل. نو دای باعث د دغه مرض شو چې د خپل ګناه ده نه کې یو سړی دیده او په اصطلاح باندې هغه څه ورته وایي شعوري ډول باندې چې دای په دې پوښي ما سره دغه مرض دی او د ما په دغه واسطه باندې د مرض د بل ته انتقالیږي. نو آیا کچېره دای دغه کار نه مخنیوي ونه کړی په مغنه دی لکه یو ډریور چې په سره کیږي د سرعت 200 کیلومتر فی ساعت او هلته ماشومان هغه د مکتب دی روان دی هغه د 50 سرعت روان دی کچېره ماشوم وي دی ګناهګار نه دی او سل په سلو کې ګناهګار دی ځکه د ساحه د قانون د ترافیکو پر اساس باندې دلته باید 50 کیلومتر حتی 40 کیلومتر فی ساعت دی باید حرکت ولري ترڅو چې موټر کنټرول کړی شي. په همدې ترتیب امراض هم داسې دي. امراض که چیرې ته په خپل کنټرول نه کړې، تداوی نه کړې، د هغه مسؤلیت چې درته لازم دی چې د واکسین په واسطه باندې رامنځته کیږي دا تطبیق نه کړې، خو ته په خپل لاس باندې خپل کورنۍ دې په جنجال اخته کړه او ټولنه دې په جنجال. په دې صورت کې به د ټولو خلکو ګناه په نو دغه یو عواقب دي او هغه پایله ده او دغه کچیره ته د خپل ځان خپل کورنۍ خپل په ثواب کې به شم د سپندې اندازه شریکي اولا ته اجر درکوي. نو دا ډیره ضروره مهمه خبره ده چې باید واکسین تر سره کړو. ډیره مننه ډاکټر صاحب. راځو د بدن د کمزورتیا مهمه نښې کومې دي؟ د کمزوري معافیتي سیستم نښې نښانې څه دي؟ د معافیت کمزوري سیستم د لاندې نښو او علایمو له مخې پیژندل کیدای شي. د لاسونو، ګوتو، غوږونو او پښو سړېدل، نسناستی چې له یوې اونۍ څخه زیات دوام کوي، ستړیا، لږ تبه، د لمر وړانګو ته حساسیت، د ویښتانو له لاسه ورکول، د سترګو وچېدل، د پوستکي زیړوالی، د وزن بدلونونه، د بندونو درد او البته دا نښې نښانې کله ناکله د نورو ناروغیو هم کیدای شي. له همدې امله په بدن کې د دوی په لیدو سره څوک نشي کولی چې په قطعي ډول د کمزوري معافیت سیستم په اړه ووایي. یوازې یو متخصص ډاکټر کولی شي چې د کمزوري معافیتي سیستم په قطعي ډول سره تشخیص کړي. ډاکټر صاحب که څه هم ما د کمزوري معافیت نښې نښانې ځینې اورېدونکو سره شریکې کړي، که تاسو راته ووایئ دغه نښې نښانې څه دي؟
دا خو په ارتباط د واکسینو یو ښه سوال هم دی او په دې باندې زموږ ټولنه باید پوه شي چې کمزوری دفاعي سیستم په څه معنا دی او څنګه سړی پوهیږي چې انسان کمزوری دی. اول خو دا موضوع په دوه مسایلو پورې اړه لري. یو د انسان هغه داخلي جوړښت بدن او یو هم هغه خارجي تقویتي سیستمونه چې د تطبیق کیږي چې په جمله کې واکسین دی د دې اخیستل یا نه اخیستل دا هم په دې پورې اړه لري. او په عمومي ډول باندې کچېرې مو تاسو زه به یو مثال ووایم د خلکو ته چې عامیانه عام فهموي. مثلا یو د خپل د ایډز ناروغي چې ورته وایم ایچ آی وي ایډز دا ناروغي د په جهان کې تقریبا جهان شموله شوی د وزخت ډیر تلفات لري او ډیر خلک باندې اخته دي او د مو په وطن کې تقریبا د 2000 نه زیات مثبت پیښې پیدا شوې دي چې دا کېدای شي د خارج نه راوړي وي. دا سیستم اول دغه میکروب د مو په دفاعي سیستم باندې دا حمله کوي او د دې د نه تداوی یا د چې تر اوسه تداوی نه پیدا شوی. یو علت هم دا دی لکه مثال یې داسې دی لکه یو خارجي دښمن چې راشي د مو د تاسکر په مورچل کې ناست دی او د شاد خانه ورشي هغه ټینګ ونیسي چې فایر تایم پرې نږدې. نو دلته دا ځای د دوه دښمن لپاره مسؤل شو د مو لپاره خطر شو. نو دلته چې کله هغه عسكر ونیول شو مو په خطر کې شولو. همدارنګه د انسان په بدن کې چې د کوم دفاعي سیستم دی په خوړو پورې مستقیم ارتباط لري. مثلا کچېره یو څوک مثلا تاسو غریبان فقیرانو د خلک په نظر کې ونیسئ دوی ته غذایی مواد هغه چې کافي او مناسب غذایی مواد نه رسیږي چې هغه د څلورو برخو نه تشکیل دي پروتین دی او شحمیات او غیره و غیره. کچېره دای په منظمه او متوازن صورت باندې د غذایی مواد نه خلی نو د بدن معافیت ډیر زیات ټیټیږي. یو خدای موضوع ده. دوهمه موضوع ده د میکروبونو سره د مواجه کېدو په صورت کې په هغه صورت کې چې د بدن دفاعي سیستم یې تر یو حد پورې خوي خو د میکروبونو سره مخامخ کیږي او دغه میکروبونو د مداخله پر اثر باندې د انسان په بدن کې هغه دفاعي قوت تقویه کیږي. لکه مثال کچېر مو د مملکت سره په جنگ شو او د مو دفاعي قوه یا د دفاعي ملي عسكر یو ملي لکسوي او مو وګورو چې دښمن ډیر قوي دی او خلک زیات دي نو مو خو بیا احتیاط عسكر ته غږ کړو کبي نه کړو او د دنیا قانون او قاعده هم ده چې هغه راو غوړي تر څو چې مو د دفاع لپاره سیستم ولرو او دفاع وکړي شو. د انسان په بدن کې عین سیستم دی کچېره انسان د خپل دفاعي قوت کمزوري وي او میکروب مداخله وکړي نو دوی هغه نور ذخیره عسكر راغواړي دفاعي سیستم ته غږ کوي هغه راغواړي تر چې دغه میکروب د منځه یوسي چې په دغه ځای کې هم دغه قواوي دلته پاتې کیږي د آینده لپاره چې دا سیستم لږ تقویه کوي. خو کچېرې غذایی مواد مو خراب وي دغه په واسطه باندې د مو دغه سیستم دفاعي چې دا راټیټیږي او په غذا کې چې مو دغه مناسبه متناسبه البته غذا او کافي غذا ونه خلو د مو دغه دفاعي سیستم به ډیر ضعیف چې دا د مختلفو عواملو په واسطه یا د نخو په واسطه باندې مولیدای شي. مثلا د یو سړي رنګ تک زیړ دی او د سترګو کې چې کله ډاکټران د وینه ګوري وینه کمه ده بدن یې توسي خوله کوي ډنګر دی یا خپل وزن د لاس ور کوي همدارنګه ویښتان لکه د سپر په شان باندې په کتابو کې راځي وایي لکه د سپر په شان باندې شخ ولاړ وي خصوصا په ماشومانو کې چې غسوی تغذیه دادي. همدارنګه کسالت او سستی احساسوي کنه او حتی بعض وخت په خبرو کې د تغییر راځي او په غږ کې تغییر راځي د هضمي په سیستم کې تغییر راځي هضمه یې سم نه وي د ګردو په اطراح کې تغییر راځي مثلا د بشتهایی په وجه باندې په داس خلکو بشتهایی زیاته وي خوب متاثر کیږي بی خوبي ورته پیدا کیږي بل اخره دی رواني حالت هم تغییر ورسره کوي دا ټول هغه نښې دي چې د انسان په بدن کې دفاعي سیستم کمزوري کیږي او د میکروبونو او د نورو خارجي عواملو بغیر د میکروبونو نه د اجتماعي وضع هم په انسان باندې تاثیر کوي غذایی حالت د انسان صحیح نه وي اصلاح باندې دفاعي قوت مناسب نه وي نو کېدای شي چې رواني حالت هم خراب شي او دغه علامې نښانې دي چې څوک کولای شي عام خلک هم د دینه پوه شي چې ولا دغه سړی ضعیف دی مګر دوی چې ضعیف ورته وایي اصلا په حقیقت کې دفاعي سیستم ضعیف دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب په وروستیو کې هغه مورګان او خویندو ته چې واکسین نه تطبیق کوي خپل ماشومان ته پیغام څه دی؟ نو خویندو ورونو ته مې پیغام دا دی
پلرونو ته مې پیغام دا دی چې راځئ موږ تاسو د دغه علماو نه پورته څوک لرو که په ټوله دنیا هم وګرځي خو د دنیا خو ټول خلکو هغه اجازه ورکړې ده په کوم مملکت کې دا رد شوي دي هغه که ځای په کوم ځای کې رد شوي هغه به د داسې بېخبرۍ او د دغه جهالت د وجې هغه خلک چې نه پوهېږي هغه د غلطو تبلیغاتو ښکار شوي دي هغوی به دا خبرې هغه کوي نو د ما توصیه دا ده پیغام یې دا دی خواهش مې دا دی هیله مې دا ده چې زموږ میندې پلرونه خویندې هم د خپل ځان په باره کې هم د خپل لونو په ارتباط هم د خپل نورو ماشومانو په ارتباط دغه لاس واکسینه چې کوم دي منظم مطابق د پالیسۍ او دغه تقسیم اوقات چې په کلینیکونو کې دي ته کارتونه ورکول کېږي د هغې سره موافق دوی دا تطبیق کړي تر څو چې په ټول ژوندانه کې خوشحاله د سعادت نه ډک او د صحت نه ډک ژوند ولري. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه ومنله او خپرونه کې مو ګډون راسره مننه تاسو نه د تاسو د ملګرو د ټولو تخنیکي همکارانو نه الله پاک د تاسو ته ډېر اجرونه درکړي چې تاسو د خپل ملت په داسې چوپړ کې واقع چې هغه د انسان د ژوند سره د حیات سره ارتباط لري. زه د تاسو نه ځانګړې مننه کوم او د تاسو په نمایندګۍ باندې د خپلې ټولنې نه دا مننه وکوم چې دوی زموږ دغه پروګرامونو ته وای نیسي او که الله پاک غوښتي وي الله د دوی توفیق ورکړي چې موږ په دغه نصایحو باندې دی عمل وکړو او دغه واکسین په خپلو بچیانو باندې تطبیق کړو. ډېره مننه. خیر د وګ ټلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا اورېدلو مو مننه. دا وه زموږ د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه چې د بدن دایمي معافیت او دورهیي واکسینونو ته ځانګړې شوې وه. تر بلې او راتلونکې خپرونې مو په پاک رب ذوالجلال سپارم. پوهه ټولنه روښانه راتلونکی.